څومره چې د ښار د شوره لرې دي جی جی څومره چې د ښار د شوره لرې دي ارشاد دومره د ژوند شپې ورځې بهترې دي زبر ډیر خو دلته کې بیګر دي دلته زرکې دي دلته کې نخترې او اونترې دي او دا د امازو سیمه ښایسته سیمه بس د رسد لارې کڼکپرې دي زبر ډیر د رسد د لارې چې دا کڼکپرې دي دا د سکندر اعظم دې کې قلعه اوس هم کندرات پاتې دي او دې ته باغونه وي دې کته ځای پورې دا ټوټه لا په ځنګل کې لا یو دار حیات خان ته وایي بس حیات ته بس وایو موبایل هم پر دې راغسته حیات او ستاره لپاره کار کوو موږ نه خو پاتې شوی دی الله به ورته څه وایي بس دوا کوه حیات چې په خیر لاړ شو زه خو په تا چې د سلام کې نیم ورکړی شوی عزتمنو شي زمونږ ورور یې ځای سوی کار روان دی کټکي جوړوئ دا حبیب شاه دی حبیب شاه څه شوې شاته ودرېدې تا نه تپوس کړې ده نه وایي کټکي جوړوئ کټکي جوړوئ بس مزې کوه اورې موسم درته ښه دی ته د ګرمۍ نه څه خبرې کار کوئ کارونه مابان ته ځي لږ بیا پړومبي ځل راتلی ګرانو بیا به راځي هغه خبره دی دې لږ اوس ځو که نه د شهزاده صاحب مجاهد ستانه کمانډنټ ګروپ شوی دی ملګرو زما سلام یو ځل بیا واخلئ اوس دا وخت زه په بونیر ملکا کې د شهزاده سید مبارک شاه صاحب مزار ته راغلی یم قبر ته راغلی یم او شهزاده صاحب چې دی دا د امبیلې غذا ډېره زیاته مشهوره ده او په دغه سیمه باندې زما په خیال چې ډېر جنګونه شوي دي خو دا تاریخي یوه غذا وه په 1863 کال کې دا شوې وه او پوره انګریز سامراج راغلی و دغې غرونو ته آزاده باچا د مرګ پسې د ده د وژلو پسې د ده د ختمولو پسې راغلي بیا هغه چې څنګه هغه د هغه وخت هغه سامراج دا یوه ډرامه جوړه کړه چې مونږ ملکه وسېزله نو ملکه یې نه وسېزلې خپل هغه پولیټیکل بیانیه ورکړې وه خپل هغه حکومت ته ویلي چې مونږ بری ترلاسه کړو تر ننې ورځې پورې په هغې خلکو باندې دغه خبره هغوی منلې ده چې چونکې بری مونږ ترلاسه کړی دی خو بری د امبیلې د بونیر د ملکه دا چونکې په هغه وخت کې جدا جدا ریاستونه نه و دا یو ریاست او دا ټول خلک کومک له راغلي وو او په هغې کې یو مشهوره ټپه زما یادېږي وایي چې د امبیلې ګیدړ ساربه شو د امبیلې ګیدړ ساربه شو خوراک یې سو د ګورو لړمونونه نو دا ګورګان په دغه امبیله کې پسپا شوي وو مړه شوي وو جنګ یې بایللی و او بیا یې د دې ځینه دا یوه تاریخي خبره وه باچا صاحب زه بیا بله هم وکړم دلته کې د دې ځای دا خلک چې دي دا خو د غرونو خلک دي دیو ته د جنګ د رولز ریګولیشن
د جنگ د نظم و ضبط څه ضرورت نه و دیو ته وی چې دشمن دی او دوی په ورغلي دي چا وهل کول چا په سپېړو وهل کول چا په ګټو ویشتل کول چا په تیګوار هغه خلک یې پسپا کړي دیو چې د دې ځای نه پېښور ته او یا دغه خپلو طرفونو ته تښتېدل نو چې چا به د تپوس کو نو ورته وایي بونیري قمقل دي قمقل به ورته په دې وي چې دوی خو په هېڅ څه سرپه نه کوي نو هغه یو بد څیز هسې د بونیر په خلکو پسې دغې خلکو مشوره کړې او نور بونیري قمقل نه و دوی خپل د وطن حفاظت کو دوی خپل وطن ساتلی او د امبېلې غذا چې وه دا په 1863 کې د بونیر د امبېلې د ملکا خلکو ګټلې وه نو دا یو تاریخي خبره مې سره شریکوله دا هغه مزار دی او د دې وجه څخه بیا وی سید اکبر شاه باچا صاحب نو دا په هزاره او په سواد دواړو د بادشاهي دا نوي معلومات چې دا سید اکبر شاه صاحب چې و دا د سید مبارک شاه صاحب والد صاحب نو د په هزاره او په سواد په دواړو باندې بادشاهي کړې نو دا زمونږ هغه ښکلي مشرانو دغه خلکو خپل وطن ساتلی دی خدای دې وکړي چې زمونږ کشران هم د خپل وطنونو سره مینه وکړي او دغه مشرانو ارواح د خاد او بیا چې زمونږ مشران په دغه انګریز پسې لاړو چې تا ملکا وسوځاو نو ستا ته چې کوم وانټډ شخصیت و سید مبارک شاه باباجي نو هغه تا گرفتار کو که تا وویشته او که هغه ته وسوځېد نو هغه انګریز مشر وی چې دې ځای زمونږ تاریخ چپ دی خاموش په بهرحال دغه تاریخي څو خبرې مې سره شریکې کړې الله پاک دې تعالی ډېر عزت درکړي کرم خان صاحب چې زما دې نیکرې خبر لرالی زمونږ د خاورې ته راغلي او زمونږ د دې خاورې ته مېلمه د بونیر د ورال دغه بزرګانو انوارات دې زمونږ په راتلونکو نسلونو باندې هم وي او روح دې ښاد وي روح دې آباد وي او دغه تاریخي خبرې د زمونږ ولس ته امانت ورسي دا به څونه زړی دا ډېره دا خو زما د یادو خو نه ده که نه ډېره پخوانی ده مطلب سلګونه کاله حال ټایم دی دا بیا ځان لکه تو ځای ده خو چې په دې کې مونږ ګرځو بیا بله ټایم دا چې شاته دا حجره مونږ ولیده دا دوه چته ده خو په دې کې نه سیخ شته د بهر نه پکې دغه لږ لږ ټیپ شوی دی خو نور په روایتي طریقه باندې جوړه ده او خوا او شا وایي چې سلو کالو ته نږدې وخت کېږي نو ډېر مزیدار د هوا سیسټم پکې هم دی او ډېر ښکلی ځای جوړ کړی دی دا هغه زړې زموږ د مشرانو حجرې دي چې یادېږي نو خدای دې وکړي چې دا حجرې ختمې نه شي دا دې اباد وي او دا به ژوندی ساتو نوي نسل ته به دغه خواست کوو چې د دې حجرو قدرونه او روایتونه ژوندي وساتي لا معلم دی خو ور چې خان دی پکې ویني ګر چا دی پکې مو دا اصلا ګران کار دی سفر تناسب
حیات دا ستا دپاره سپیشل ویډیو ستا رور جمال خان جوړی نو بس خوشحاله راته اوسئ. دا ګوره د مابڼ ښایسته نظارې حیات ته داسې ښایسته نظارې دا ګورئ دا غر دې غر نه اخوا منصیره ایبټ آباد او دغه علاقې دي هریپور او دا د ځنګل دی ډېر غټ. د حیات ورلډ کتونکو ملګرو دا ملکا ده مابڼ دی او دا دې کې کاټیجز دي او تاسو دلته راتلی شئ. دلته ښه د شپې سهولتونه خوراک اوبه یخ موسم دا د 2 بیډو کمره ده.